ته رانه تلې څه عجیبه ولاړو قسم په خدای چې ډېر خفه ولاړو تاسو د هغه اور خبرې کوئ هغه چې زه پکې لمبه ولاړو ډېر ښه دی یار او ذهن ته ولې خودکشي مې راتله زمان صاحب اوره ذهن ته ولې خودکشي مې راتله د سمندر په کناره ولاړو ډېر ښه دی یار را روانې زمانې به مې اوس چیړي درته چې زه یو زمانه ولاړو ما سره څه دي بې له ګرد غبار زه ځان ته وایم مړ کېږي هم نه خلک ناکام محبتونه ستایي تعجب دې ته راته یادېږي هم نه ډېر ښه شعر دی والله ما ونه کړله پوښتنه د دې لارو چې تر تا در رسېدلو کومه لار وه او وخت راښه و راشیندلي په مخونو د یارانو سره ناسته هم په شمار وه قدرمنو یاد دې وي چې راغلی یم ډېر تکړه او ځوان شاعر زموږ ډېر ښه ملګری رحمان نادان صاحب سره مې پروګرام را جوړ کړی دی چې د هېڅ طرف محتاج نه دی نو راځئ چې نادان صاحب تاسو سره خپله لنډه پېژنګلو وکړي او څه شعرونه در سره شریک کړي نادان صاحب په پروګرام کې درته هرکلی او ستړی مه شي تاسو ته هم هرکلی وایم ګلزمان صاحب زه در ډېر خوشحالېږم دا چې تاسو دغه ستړتیا مخته وړئ او ډېر خوشحاله شوم چې لیده کاته مې در سره وشو ډېره مننه خوشحاله اوسې آباد اوسې تاروخ خبره هم وکړو زه همیشه یو شعر ویم خپل هغه یو شعر مې رایادېږي چې تعارف زما پوره کولی نه شي چې تعارف زما پوره کولی نه شي زما ټکي یعنې دومره مختصر دی ډېره ښه دی نو رحمان نادان یم په کال 1993 کې 94 کې پېښور کې پیدا شوی تعلیمي زده کړې پښتو ماسټره پورې ډېر ښه پښتو ادب کې یو ورکوټه شان د کتاب چاپ دی په خاموشۍ مین یم په کال 2013 کې او پېښور کې ژوند کوو دغه تعارف دی ډېر ښه نادان صاحب ستاسو په مخ کې وزه یم خبرې کولم ډېره ګراني زما دپاره خو ملګرو ته څه شعرونه نظمونه نو خوشحاله اوسئ شعرونه به ریکارډ کړو انشاءالله حافظې نه مې هم کړی دغه سوال دی چې لالیه دې مکان کې مې څوم کال دی ډېر ښه دی او په دې ځمکه باندې بل شان اور بلیږي په دې ځمکه باندې بل شان اور بلیږي سمندر هم تږی شوی دی کمال دی ډېر ښه دی بیا وایه ډېر ښه شعر په دې ځمکه باندې بل شان اور بلیږي سمندر هم تږی شوی دی کمال دی ډېر ښه او هسې نه چې راګوزار په مونږ نه شي هسې نه چې راګوزار په مونږ نه شي زه ولاړم اسمانونو ته مې خیال دی مړه یار هسې نه چې راګوزار په مونږ نه شي زه ولاړم اسمانونو ته مې خیال دی او دا شعر واوره چې هر صحت راته دا وایي چې ته څوک یې هر صحت راته دا وایي چې ته څوک یې د اشنا په اشنایي کې مې دا حال دی مړه یار ډېر ښه شعر دی نادانه ډېر ښه ډېره مننه هر صحت راته دا وایي چې ته څوک یې د اشنا په اشنایي کې مې دا حال دی او موده پس مې خولې له دا خبره راغله موده پس محبت د ښکلو څه دی خو جنجال ډېر ښه دی ډېر ښه موده پس مې خولې له دا خبره راغله محبت د ښکلو څه دی خو جنجال دی او زه د کلي د پیغور په اور کې سوځم هواګانو رانه وړی ستا رومال دی ډېر ښه دی زه د کلي د پیغور په اور کې سوځم هواګانو رانه وړی ستا رومال دی او دا زړګی راته شین کړله نادانه زه غږېږم او دا راته دیوال دی ډېر ښه دی زه غږېږم او دا راته دیوال دی ډېر ښه دی نادانه او شعرونه دي چې مرغۍ د کلي نه چې لاړه په ښار پرېوتله مرغۍ د کلي نه چې لاړه په ښار پرېوتله او کومه بلا وه چې زموږ په چینار پرېوتله ډېر ښه دی هغې د خپل زړه په دورشل کې لږه ساه واخیسته بیا داسې وشو چې د ما زړه په لار پرېوتله او ممکنه نه ده چې په خپلو پښو ولاړه راشي چې په خپلو پښو ولاړه راشي زندگی داسې د کمر نه چې یار ډېر ښه دی پرېوتله ډېر ښه دی اورئ بیا یار ممکنه نه ده چې په خپلو پښو ولاړه راشي زندگی داسې د کمر نه چې یار پرېوتله د یو سړي د تګ نادانه داسې کړلو چې اوف دا زندگی را سره هم په انګار پرېوتله
ډېر ښه دی یار. کومه بلا وه چې زموږ په چینار پرېوتله کومه بلا وه چې زموږ په چینار پرېوتله او وخت روانې او ودرېږي هم نه وخت روانې او ودرېږي هم نه بیرته په شا شا راستنېږي هم نه ما سره څه دي بې د ګرد او غبار ما سره څه دي بې له ګرد او غبار زه ځان ته وایم مړ کېږي هم نه ما سره څه دي بې له ګرد او غبار زه ځان ته وایم مړ کېږي هم نه دا شعر واوره چې زه ځان ته وایم چې مړ کېږي هم نه او د دریم کتاب هغه نوم هم پکې کې شریک دی چې خلک ناکام محبتونه ستایي خلک ناکام محبتونه ستایي تعجب دې ته راته یادېږي هم نه ډېر ښه شعر دی والله. خلک ناکام محبتونه ستایي تعجب دې ته راته یادېږي هم نه عجیبه ده یاره ډېر دی تعجب دی. ما سره څه دي بې له ګرد او غبار زه ځان ته وایم مړ کېږي هم نه حیران په دې مرانه چرته مې دا ځان پاتې دی زما په سر چې ځمکې دوه ګوتې اسمان پاتې دی او په دې سبب تر کډه نه کړم ګینې تنګ یم پکې په دغه ښار کې د رنګونو یو دوکان پاتې دی. ډېر ښه دی یار. او شعر دی چې خدایا په داسې غم اخته و چې مو هر څه هیرو خدایا په داسې غم اخته و چې مو هر څه هیرو مړي مو ښخ کړل اوس مو یا چو چې اعلان پاتې دی مړي مو ښخ کړل اوس مو یا چو چې اعلان پاتې دی او لهجه دا ځکه مې ترخه وه یاره پوله یې راختې مې په زړه وه یاره دا تکراري داستان مې زړه ماتوي دنیا که ښه وه نو بس ښه وه یاره. ډېر ښه دی یار. او ستا په کوڅه کې رانه ځان ورک شوی او د رابطې شمېره دې څه وه ډېر ښه دی. ستا په کوڅه کې رانه ځان ورک شوی د رابطې شمېره دې څه وه یاره او ما ویل چې ومې خوړه ډېر تنګ یم زه بلا خاموش او اوده وه یاره نادانه ښکلي په پیسه خرڅېده مګر پیسه را سره نه وه یاره ښه شعرونه دي نادانه یار ډېر او خلک میدان کې زنده‌باد وخوړه که زما منې اوس خنجر واخله خلک میدان کې زنده‌باد وخوړل او که زما منې اوس خنجر واخله او ای خرڅې شوي میډیا تا ته وایم زما بیان مختصر واخله ډېر ښه دی یار. زما بیان مختصر واخله ډېر ښه دی والله. ستا نه وروستو بس په اورې تېروو زندګي د څه په زورې تېروو کنډتار مو د نفرت لاس کې نیولی او په خپل کورې تېروو دوه درې ورځې دي له جنګه قلاریږو د بنګړو لږ په شورې تېروو ډېر ښه دی. محبت لاره ټوله د ازغنه مګر زه په ټنګ ټکورې تېروم ډېر ښه. او په لالچ کې د روپو جیداد نادانه زخر واخلو په ورورې تېروو ډېر ښه یار نادان صاحب. چې خبره په دلیل او په وار وه زندګي زموږ په واړه وجود بار وه ما ونه کړله پوښتنه د دې لارو چې تر تا د رسېدلو کومه لار وه ډېر ښه دی. او وخت راښه و راشیندلي په مخونو د یارانو سره ناسته هم پشمار وه وخت راښه و چې خبره په دلیل او په وار وه زندګي زموږ په واړه وجود بار وه او ما ونه کړله پوښتنه د دې لارو چې تر تا د رسېدلو کومه لار وه او وخت راښه و راشیندلي په مخونو د یارانو سره ناسته هم پشمار وه. او دا شعر واوره چې محبت کې زغرې چرته پکارېږي په دې جنګ کې ستا مسکا زما پکار ډېر ښه دی یار. محبت کې زغرې چرته پکارېږي په دې جنګ کې ستا مسکا زما پکار وه او زه خوړلې د غربت تورې بلاو او تر نیمې شپې مو مور په انتظار وه او د ګودر اوبو د وینو خوند کولو زخمي شوې مرغۍ تلې د چنار وه د ګودر اوبو د وینو خوند کولو زخمي شوې مرغۍ تلې د چنار وه ما ونه کړه تماشه نادانه خپله تماشه چې راته پاتې د دې ښار وه او دغه څو شعرونه نورم چې یو غیر چاپېره به غوغاوي او جنجال وي غیر چاپېره به غوغاوي او جنجال وي راپرېوتی په ما باندې دیوال وي په تا ولې بیا نسکوره دنیا نه شوه دا منمه چې قبر له زوال وي ډېر ښه دی.
زه به تا پسې لقسته موبایل بند کړم زه به تا پسې موبایل بند کړم را روان به ستا د لورې نه هم کال وي ډېر ښه دی ډېر ښه زه به تا پسې لقسته موبایل بند کړم را روان به ستا لورې نه هم کال وي څه بې ځوابه یم ولاړ او څومره خوار یادېږم زه اداکار نه یم زه په اداکار یادېږم ډېر ښه دی والا ډېر هغه شپېله یم چې نغمه را پکې مړه پرته ده هغه شپېله یم چې نغمه را پکې مړه پرته ده هغه هنداره چې د حسن په بازار یادېږم له دغه وجې نه د امن قصیدې نه لیکم ځکه په لاره شم نو هم به بیا بېلار یادېږم ډېر ښه دی نادان زه د لفظونو د تکرار مخالفت کوم خو د یار په شونډو د تکرار شم که بار بار یادېږم او زه د تاریخ په پاڼو هم نادانه خام لیک شوی زه چې قتلېږم دا ځکه چې په دار یادېږم شونډو ته سلګۍ را رسېدلې ده ستا د غم سیلۍ را رسېدلې ده ما د غربت حدونه ولیده خرڅ ته ستا والی را رسېدلې ده او بیا هم د اسلام په ضد کارونه کوي ګیره تر مرۍ را رسېدلې ده او مشغوله لره سلګۍ راته راکړې او ته هم د غریبۍ راته راکړې کرایه د کور مالک رانه غوښتله هغه لاړه او والی راته راکړه او دوکاندار په ما خبرو چې ډېر تنګ یم نو د زخرو څو ګولۍ راته راکړه هغه چا چې به دعوې کوي د ګلو د ازغو ډکې زولۍ راته راکړې او زه په ژبه باندې ګونګ یم خبر دي او سندرې لیونۍ راته راکړه او د آخري څو شعرونه ټول د ډالۍ وي چې همسفره هم نوا به در سره یم هم په سمه په بیتیا به در سره یم رخصتي رانه په دغو ټکو واخله لکه سا لکه هوا به در سره یم هر تور رنگ به مې احساس درکوي یاره دې قصه کې هم اشنا به در سره او نیمایي شپې به چراغ درته بلیږم او ډاډه اوسه رڼا به در سره یم ډېره مننه ته خوشحاله ډېره مننه نادان صاحب د وخت راکولو په ویډیو په اخره کې څه پیغام لري خپلو کتونکو ته پیغام دغه دی چې دغه ویډیوګانې چې کمې کېږي ادبي خپرونې کېږي کوشش وکړئ که هغه عام فکر خلک دي که فکر والا خلک دي دې ته وخت ورکړئ دې ته تم شئ یقینا چې دا زموږ اساسه ده زموږ سرمایه ده چې تر څو پورې موږ سره دغه لفظونه او دغه ویډیوګانې وي انشاءالله موږ به تګ کوو موږ به پرمختګ کوو او موږ به انشاءالله ښه یادېږو ډېر مننه انشاءالله ډېره مننه خوشحاله اوسئ